سلامونه دوستانو، نن د ارواپوه په اړه خبرې کوو. هغه پوښتنه چې کیدای شي ډیری ورسره مطرح وي او هغه دا ده چې ارواپوه څوک ده، څه کوي، څومره صلاحیت لري، څومره مسؤلیت لري، کوم اخلاقي کوډونه دي چې مراعات یې، په کوم روش او په کومه طریقه مخته ځي خپل کاري ژوند مخته بیي. ارواپوه د انسان چلند په علمي ډول څېړي. کیدای شي په ټولنه کې ډېر داسې افراد او اشخاص سي چې د خلکو څېړنه وکړي، د خلکو پلټنه وکړي، د خلکو کارونه تشریح کړي، توضیح کړي، په اړه یې بحث وکړي، په اړه یې خبرې وکړي. اما د ارواپوه کار دا ده چې هغه کړنه، هغه چلند په علمي او اکاډمیک ډول څېړي. یعنې هوایي او وهمي بحث نه کوي، هوایي خبره نه کوي. د ارواپوه بحث، د ارواپوه خبره علمي، اکاډمیکه او په تحقیقاتو او اطلاعاتو ولاړه او درنه خبره ده. دا لومړی مورد ده. دویم مورد دا ده چې ارواپوه د ذهن او کړنو چارې اغېزي. ارواپوه دا څېړي چې د انسان په ذهن کې څه ترسره کیږي چې دی نوکان زدوي، د انسان په ذهن کې څه ترسره کیږي چې دی تاوتریخوالی کوي، د انسان په ذهن کې هغه کوم تعاملات دي چې دی باید بدلون ورکړي تر څو دی نوکان ونه زدوي، دی پرخاش ونه کړي یا دی ګوښی او ونه ځورېږي. دا څېړي. دریم مورد چې د ارواپوهنې په برخه کې ډېر مهمه او د ارواپوه کار ده، هغه د چاپېریال او چلند ترمنځ اړیکه ده. ارواپوه دا څېړي چې یو انسان چې کله دنیا ته راځي، په یوه کورنۍ کې، په یوه دفتر کې، په یوه کلي کې، په یوه کوڅه کې، په یوه اپارتمان کې، په یوه حزب کې، په یوه خپله خاصه ټولنه کې څه ډول چلند کوي او دی څومره له دغه چلند نه اغېزمنېږي او دغه اغېزمنتیا څومره دی ښه او بد لوري ته ورکاږي. څلورم مورد دا ده ارواپوه چلند، انګیزه، فکر او احساس څېړي. یعنې د ارواپوهنې په اډانه کې، د ارواپوهنې په علم کې ارواپوه هغه څوک ده چې د انسان چلند څېړي، هغه دروني کسبي او عادي انګیزې چې دی یوه کار ته اړ باسي هغه څېړي. هغه کله کله په اصطلاح هغو انګیزو ته کله کله تخفیف ورکوي او کله کله کښي هغه په اصطلاح نورم محرکه کوي چې انسان ښو چارو ته، ښو کړنو ته وباسي. دریم مورد د فکر مسله ده. انسان څه ډول فکر کوي، دغه فکر څومره د ویرو، څومره د ناسالمو کړنو، د ناسالم چلند او ناسالم برخورد لامل ګرځي. انسان او د انسان احساس له کومه کیږي؟ انسان ښه احساس او بد احساس څه وخت کوي؟ فکر څومره په دې برخه کې نقش لري؟ انګیزه څومره اغېزمنه ده له دې فکر او دې احساس نه؟ دا موارد ارواپوه څېړي. څلورم مورد دا ده چې پنځم مورد البته پنځم مورد دا ده چې ارواپوه یو په ټوله نړۍ کې کله چې تاسو له خلکو سره مخامخ کیږئ، مثلا کله چې تاسو په اروپا کې یا په غربي هیوادونو کې یا ته د جنوبي اسیا هیوادونو کې مثلا نیپال کې، بنګلادیش کې، د جای کې تاسو له چا سره مخامخ کیږئ او ورته وایئ چې مثلا تاسو ته وایي تاسو څوک یې، ته ورته وایئ چې مثلا زه ارواپوه یم، زما مسلک ارواپوه ده، ښه نو له دې معلومیږي چې ته به ډېر ښه غوږ نیسې. یعنې د ارواپوهانو یو سمبول او یو اخلاق او خوی په نړۍ کې دا ده چې دوی ډېر ښه غوږ نیسي، ډېر ژور غوږ نیسي، ډېر ښه غوږ نیونکی او ستاسو ستونزې، ستاسو درد، ستاسو درون، ستاسو حالات ښه غوږ نیسي ورته او بیا یو ښه ویونکی کیږي درته. دا یو بل لوی او ژور صفت د یو ارواپوه چې لري معمولا. شپږم مورد دا ده چې ارواپوه درک لري او قضاوت نه کوي. یعنې د ارواپوه کار دا نه ده چې تاسو باندې قضاوت وکړي چې ته ښه کار کوي که بد کار کوي. ډېر ځله ماته مراجعین راځي په ډېر زړه نازړه راته وایي چې والا استاد ما یوه اړیکه درلوده یا مثلا ما دا کار کړی او هغه کار کړی. دوی داسې فکر کوي چې زه هم یا موږ هم لکه ارواپوهان د قاضیانو په څېر یو، د پولیسانو په څېر یو،
د معلمینو په څیر یو، د مولیانو په څیر یو، د مور پلار په څیر یو، د مشر ورور په څیر یو، د ټولنې په څیر یو. کیدای شي اوس راجګ سو خولې ته سوک وباسو. نه، اروپایان کله هم دا کار نه کوي. اروپایان هیڅ کله دا کار نه کوي، هیڅ کله قضاوت نه کوي. اروپا ته تاسو د یو ناروغ پایس، یو مراجع پایس مطرحي او تاسو درک کوي. وم مورد دا چې اروپا یا د اروپا اتاق یا خپل د اروپا وجود یو امن او یو محرم وجود ده. یعنی اروپا یو محرم انسان ده، کله هم تاسو شک په ونه کوي. البته زه د اروپایانو په اړه خبرې کوم. اوس که یو څوک راځي او تاسو ته وایي زه اروپا یم، هغه مسلکي اروپا نه وي، ښه اروپا نه وي، دغه په اړه زه بحث نه کوم. زه د مسلکي اکاډمیک اروپا او هغه اروپا چې پوهنتون یې ویلی په دغه برخه کې لیسانس اخیستی، ماستري اخیستی، پی ایچ ډي اخیستی او کاري تجربه ولري، دې ته موږ اروپایان وایي، او اخلاقي صلاحیت ولري، دې ته موږ اروپایان وایي. دغه کسان معمولا موږ د اروپایانو په نامه پیژنو. اتم مورد دا ده چې اروپا په هیڅ صورت هیڅ چیرته نسخه نه ورکوي. کله چې یو چا تاسو ته نسخه درکړه هغه اروپا نه ده. کله چې تاسو ته یو چا دوا ولیکله هغه اروپا نه ده. تاسو په دې باور ولرئ او ډاډه اوسئ. اروپایان په ټوله نړۍ کې صرف غواړي خبرې وکړي. کیدای شي دوسیه درته واچوي، کیدای شي خبرې وکړي، کیدای شي ځینې موارد درته ولیکي چې دا کارونه ترسره کړه، اما د دوا نسخه کله هم د اروپا کار نه ده. هر هغه اروپا چې دا کار کوي له خپل مسلک نه وځي او د نورو یا د ډاکټر صاحبانو په مسلک کې تشبث کوي، او خدای مکړه که کومه مسله ورته پیښه سي خپل مسؤلیت ده، ځکه چې دا د ده کار نه ده. هماغه ډول چې یو فارماسیست نسي کولی دوا ولیکي، یو اروپا نسي کولی چې دوا ولیکي. یعنی د اروپا کار مشوره ده، تجویز د دوا نه ده. کیدای شي ځینې اروپایانو د اعصابو رشته یا سیکرټري لوستي یا سایکټریسټي د اعصاب برخه کې کار کړي. البته اروپایان یې میلي، هغوی کولی شي د خپل مسلک په محدوده کې دوا ورکړي په شفاخانو کې. اما که یو څوک په اروپا مشهوري، په اروپا محبوبي او بیا هغه راځي خلکو ته دوا ورکوي، دا معنا ورکوي چې د خپل مسلک مطابق کار نه کوي. د اروپایانو کار معمولا مشوره ده، نه دوا. نهم مورد چې غواړم اشاره وکړم، اروپا یو لارښود ده او هغه څوک چې ورته راځي هغه مراجع ده. موږ معمولا خپلو مراجعینو ته مریض نه وایو، ځکه چې هغه مراجع ده راغلی ده. کیدای شي د کانکور په اړه پوښتنه ولري، کیدای شي غواړي واده وکړي، کیدای شي غواړي چېرته دوکان جوړ کړي. دا خو مریض نه ده. نو څوک چې غواړي واده وکړي هغه مریض وي، څوک چې غواړي کانکور ته یو ښه رشته انتخاب کړي هغه مریض وي. او په دې منځ کې کیدای شي یو څوک وي چې خوب نه لري، کیدای شي یو څوک وي چې سبا بېګا خپل ماشومان وهي، دا موږ ته راځي، دا هم د موږ مراجع ده. دې ته یعنې نه دې ته موږ مریض وایو نه هغه ته مریض وایو. یعنې هغه څوک چې موږ ته راځي هغه ته موږ مراجع وایو، او موږ چې دوی سره مرسته کوو موږ اروپا یو. لسم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، اروپا تاسو ته د ښه ژوند لارې ښیي، تاسو ته لارښوونه کوي، تاسو ته مشوره درکوي. کله هم تاسو سره کراچي نه کشکایي، تاسو ته پیسې نه درکوي، په اصطلاح تاسو هغه نه راپورته کوي نستوڼي، د تاسو ملا درتړي نه، تاسو به دا کار پخپله کوئ. اروپا صرف یو مشال درکوي چې دغه مشال ده، دغه وخره در سره، دغه شمه ده، دغه ګروپ ده، دغه تور او پیکا او تیاره سالون ده، تونل ده، پکې ځه. یو لسم مورد چې د اروپا په اړوند غواړم اشاره ورته وکړم، هغه دا ده چې د اروپایانو موخې مخته بیایي. یعنی اروپایان د یو علم په حیث ځینې موخې لري او اروپایي موخې مخته بیایي. یعنی د اروپایانو د موخو پر مخ وړونکی کس ده، غواړي چې دغه موخې په مخ لاړې سي. وروستی مورد او دولسم مورد چې غواړم اشاره وکړم، خپله هم یو انسان ده. یعنی اروپا هم مري، اروپا هم په رواني تکلیفونو اخته کیږي، اروپا هم په عصبي ناروغۍ اخته کیږي، اروپا هم په ژور خفګان اخته کیږي، اروپا هم کیدای شي خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، اروپا هم کیدای شي خپل بچیان ووهي، اروپا هم کیدای شي یو چا سره کله په کوم ځای کې په جاده کې په سړک کې لاس او ګریوان وي. انسان ده، اروپا هم خفه کیږي. دا معنا نه ورکوي چې کله تاسو اروپا سئ نو ذاتي به هېڅ مرض او هېڅ درد نه در باندې راځي. ډاکټران هم مري، موږ ډېر متخصصین ښخ کړل. دا هغه موارد دي چې موږ یې باید په نظر کې وساتو او د اروپا په اړوند په دې برخه کې پوه سو. اما ډېر داسې نور موارد
ډېر داسې نورې پوښتنې ډېر داسې نورې خبرې هم شته چې په روانو خپرونو کې به بحث به وکړو او تاسو سره به یې وشاربو او وڅېړو. اما که تاسو هم د ارواپوهنې په اړوند کومه پوښتنه درلوده، کومه مسله مو درلوده، له موږ سره حتما په روانو خپرونو کې شریک کړئ. مننه.